زمونږ په دې کورونو کې اکثر دا طریقې چې کله څوک اختر کې د چا ملاقات ورشي سړي مشړه ورشي هلته لاس میلاوي د غیر محارمو سره دې نه ځان وساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیة من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. وی خامخا چې ستاسو د یو تن په دې سر کې د وسپنې دا ستن ور داخل کړی شي مغزو ته دا ولا بهتر ده د دې نه چې د هغې زنانه سره لاس میلاو کړي چې هغه د لپاره حلاله نه ده. دا تکلیف ته برداشت کول خیر دی چې ستا په دې سر کې د اوسپنې ستن در وټومبلی شي دا برداشت که خیر دی، لیکن چې د هغې زنانه سره لاس میلاو نه کړي چې کوم ستا لپاره حلال نه ده. او نن که ته په دې شریعت عمل کې دا ځان شیخ جوړ کړی دی، دا ته اوس بزرګ د زمانې جوړ شو، نن په شریعت ته عمل په دې وجه نشي کولی، خلک په تا باندې بدنامې لګوي، دا ځان شیخ جوړوي، ځان یې بزرګ جوړ کړی، وایي او ځان بزرګ جوړوم خو د نبي په حدیث باندې زه عمل کوم. که هر څوک څه وایي وای دي چې الله خوشحاله ټول خلک دې خفوي، د ټول خلکو دې زړونه وچوي، او چې زما عظیم الله زما نه خوشحاله چې ما راول نیسي. مقصود هم دقه دی، زمونږ خو مقصود د خپل الله رضا ده، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ عزت والا، زمونږ ذلت والا، دا ټول هغه د الله په اختیار کې دی، او الله زمونږ خالق او مالک ته عزت کا راکوي، هغه راکوي، ذلت کا راکوي، هغه به راکوي، مرګ او ژوند هغه په لاس کې دی. خلک چې کوم دی دا چاله عزت نشي ورکولی، چاله ذلت نشي ورکولی، ژوند او مرګ نشي ورکولی، الله خپل راضي کوي زما وروڼو. لہذا دې خبرې خیال وساتئ په دې اخترو کې، دې ځان وساتئ. ټیک ده که تا ته هغه هر څه وتویه وه، ټیک ده ستا خپله مینه په خپل ځای باندې، رشته داري په خپل ځای باندې، لیکن د الله او د رسول خبره د هر چا نه مخکې د هغې به خیال ساتو. لہذا په اخترو کې د دې منکراتو نه هغه ځان وساتئ.